په هندوستان کې د 3000 ډیر افغانان زده کړې کوي. کرونا وایرس دوی هم د ستونزو سره مخامخ کړي دي. موږ هلته د دوی د یو مشر عبدالرحمن احساس سره خبرې کوو. ستړي مه شئ احساسه، هلته څومره محصلین بند پاتې دي؟ بله د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم په مشخص ډول باندې داسې معلومه نه ده چې تر څومره پورې محصلین به دلته بند پاتې وي. ولې له بل خوا چې موږ پوهیږو په هند کې د افغانستان سفارت یا د افغانستان دولت وخت نه وخت ویلي دي چې تقریبا شاوخوا 14,000 افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي. نو د همدغه معلوماتو له مخې او همدارنګه څرنګه چې موږ پوهیږو د جنوري څخه وروسته په هند کې یا په اکثریت ایالتونو کې د بهري یا پسرلني سیمسټرونه پیل کیږي او د کرونا دغه ستونزه یا دغه لاکډاون او کرنټین هم د مارچ له نیمایي څخه پیل سو. نو سړی ویلی سي تقریبا چې اکثریت محصلین همدغلته په هند کې بند پاتې دي چې د دې فرصت یې نه پیدا سي یا افغانستان ته ور وګرځېږي او یا همدغلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نو د همدغه ستونزې له د راپیدا کېدو څخه وروسته د کرونا د ستونزې له راتلو څخه وروسته چې په ټوله نړۍ کې او په مشخص ډول په هند کې همدغه ستونزې له مخې پروازونه او هر څه پای ته ورسېدل. نو تقریبا سړی ویلی سي چې د همدغه ټول ټال څخه اکثریت محصلین همدغلته بند پاتې دي. د افغانستان سفارت په دې برخه کې څه کړي دي؟ متاسفانه د افغانستان سفارت په دې برخه کې تر اوسه پورې هیڅ نوع همکاري نه ده کړې او نه یې په دې برخه کې د اطلاعاتو په شریکولو کې یا د معلوماتو په شریکولو کې یا د هغه نورو هیوادونو په ډول باندې مثلا د افغانستان د محصلینو ترڅنګ په هند کې د بنګلادیش، سریلانکا او همدارنګه د افریقایي هیوادونو اکثریت محصلین زده کړې کوي. نو لکه څرنګه چې همغه هیوادونو د خپلو محصلینو او د خلکو د خپلو اتباعو په وړاندې باندې څه ډول مسؤلیتونه ادا کړل او په څه شکل باندې د هغوی ستونزو ته رسیدګي وکوله تر کومه پورې چې موږ له همغه هیوادونو د محصلینو سره په تماس کې یو. نو د افغانستان سفارت متاسفانه په همدغه برخه کې هیڅ نه دی کړي. نو دا به زما په نظر بې انصافي نه وي که سړی ووایي چې د افغانستان سفارت د خپلو اتباعو په وړاندې بېغوري یا بېاعتنایي کې واقع دی. نه تنه چې موږ خو د هند په یو لرې ایالت کې یعنې له ډیلي څخه نسبتا په یو لرې ایالت کې د بنګلور په ښار کې ژوند کوو چې هغه تقریبا لرې دی. ولی هغه محصلین چې په ډیلي کې د جنوبي اسیا په پوهنتون کې یا د هلته زده کړې کوي چې هغوی تقریبا د افغانستان سفارت سره په ډېر نږدې فاصله کې واقع دي یا هلته ژوند کوي. ولې هغوی هم ورته شکایت لرل چې د افغانستان سفارت په دې دومره وخت کې حتی د دوی یو پوښتنه هم نه ده کړې. نو ویلی سو چې د افغانستان سفارت په دې برخه کې د افغانستان د سفارت ټوله رهبري یا دغه نوې رهبري چې ده په دې برخه کې هیڅ نه دي کړي او هغوی مطلقاً په دې برخه کې بېغوره دي، بېاعتنا دي. نو ویلی سو چې د افغانستان سفارت کاملا بې مسؤلیته ځان ښوولی ده او په دې برخه کې هیڅ نه دي کړي. تاسې په لیلیه کې یو ځای اوسېږئ، کرنټین څه رقم مراعات کوئ؟ داسې مشخص معلومات د ټولو په باره کې نو سړی نشي ویلی چې تر څونه محصلین به په شخصي ډول باندې په شخصي خونو یا شخصي کورونو کې ژوند کوي او څونه به په هستلونو یا په لیلیو کې ژوند کوي. ولې په تیرو کلونو کې یعنې په 2018 یا 2014 کې قانون داسې و چې هغه محصلین چې نوي هند ته راځي هغوی باید هغه لومړنی کال باید په هاسټل یا په لیلیه کې تېر کړي او له هغه څخه وروسته هغوی حق لري که چېرته وغواړي نو کولی سي د باندې هم په شخصي ډول باندې ژوند وکوي یا واوسېږي. ولې له 2018 څخه وروسته د دوی دغه شرایط یو څه تغییر وکول
او اکثریت محصلین دوی مجبورول سي تر اخر پورې په هسټلونو یا په لیلیو کې واوسیږي. ولې شخصا موږ تقریبا تحصیلي دوره مو پای ته رسېدلې وه او موږ ته دې ته منتظر وو چې هغه د قانوني پروسیجر له ترسره کولو څخه وروسته خپله رسمي اسنادونه خلاص او بیرته هیواد ته ورګرځېږو. ولې د کورونا د ستونزې د پیدا کېدو څخه وروسته چې د نورې نړۍ ترڅنګ په هند کې هم همدغه ستونزه را پیدا سوه او موږ ونه توانېدلو چې هغه خپل کارونه په وخت باندې خلاص کړو. نو موږ په خپله په شخصي ډول په شخصي کورونو کې اوسېږو او همدارنګه د هند د نورو وګړو په ډول باندې موږ هم د کارانتین هغه شرایط چې دي هغه کلک تدابیر چې دوی نیولي دي هغه عملي کوو. هغه په دې معنا باندې چې دلته تقریبا ډېر جدي ګرځبندیز دی او له هغه ضروري یا لومړنیو توکو پرته هغه پلورنځي چې همدغه تقریبا هغه هم په مشخص وخت یعنې که ووایم د سهار په مهال په 2 ساعتونو یعنې 8 بجو نه تر تقریبا 10 بجو پورې او یا هم ماښام له 5 بجو څخه تر 9 بجو پورې دوی په دې همدغه مشخص وخت کې کولی شي همدغه پلورنځي خلاص وي او ته کولی شي په همغه نږدې ساحه کې هغه د اړتیا وړ توکي واخلې او نور د دې اجازه نشته چې د نورو وختونو په ورځ باندې له یو ځای څخه بل ځای ته سفر وکوې یا ولاړ شي. تر ټولو لوی ستونزې څه دي؟ بلې ستونزې خو خورا زیاتې دي او تقریبا نه یوازې دلته په هند کې بلکې هر چېرته چې همدغه شرایط پلي کېږي نو ستونزې ورسره زیاتې دي. ولې له کومه چې محصلین له هېواد څخه لرې دي له کورنیو څخه لرې دي د دوی ستونزې ورسره ډېرې سوي دي خصوصا هغه محصلین چې یا په شخصي ډول باندې زده کړې کوي او یا لکه ما مخته اشاره وکوله هغه محصلین چې په اصطلاح باندې هغه قانوني دوره یې خلاص ده او نور د هند دولت دوی ته مثلا هغه میاشتنی خرڅ هغه پیسې چې به یې ورکولې هغه نه ورکوي چون د دوی هغه قانوني هغه پروسه وې ده. نو د دوی ستونزه لا ډېره ده. تر ټولو اساسي ستونزه چې ده همدغه اقتصادي ستونزه ده. افغان حکومت ویلي وه چې ستونزې به حلوي. څه سوي دي؟ بله لکه څنګه چې تاسو وویله د دولت د رسېدګي خبره ده موږ هم همدغه خبره د رسنیو څخه یوازې اورېدلې ده چې د افغانستان دولت همدغسې وایي چې دوی به د خپلو اتباعو یا د خصوصا د محصلینو په مشخص ډول په هند کې د هغوی ستونزو ته به رسېدګي کوي. نو د موږ هم غوښتنه دغه ده همدغسې چون ستونزې جدي وي په وار باندې محصلینو له موږ څخه هم غوښتنه کوله او د موږ ستونزه هم یعنې د موږ دغه ستونزه که ووایم مشترکه ده د ټولو یو ډول ستونزه ده. نو په همدغه اساس باندې وغوښتل چې د رسنیو سره خپل مشکلات شریک کړو او د افغانستان دولت څخه ووایو چې د نورو هېوادونو په ډول باندې تاسې هم د خپلو خلکو په وړاندې باندې مسؤلیت لرئ او هیله ده چې دغه مسؤلیت په زر ډول باندې ترسره سي. نو هیلهمندي شته چون په افغانستان په هند کې د افغانستان د سفارت څخه خو موږ په مکمل ډول باندې ناامیده یو. ډېره مننه کور ودان احساسات.